تازه خبر په پنجشیر ولایت کې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د مقبرې یوه برخه تخریب شوې ده. دا کار د چا کار دی او طالبان په دې اړه څه وایي؟ نور جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ. د المان خبري اژانس له کابله لیکلي چې د احمد شاه مسعود د قبر د یوې برخې د تخریب ویډیوګانې د پنجشنبې په ورځ په ډېره چټکۍ ټولنیزو رسنیو ته راوتلې دي. له یوې بلې ویډیو څخه چې کامرمین یې ظاهراً د طالبانو یو غړی ښکارېږي، داسې څه اورېدل کېږي چې له هغه خپلو ملګرو څخه د مقبرې د تخریب په خاطر مننه کوي. خو په یوه بله ویډیو کې بیا طالبان ښکاري چې وایي د قبر تیږه دې د ترمیم لپاره کابل ته ولېږدول شي. په کابل کې د طالبانو یو ویان د پنجشنبې په ورځ د المان خبري اژانس ته د دغې پیښې په اړه ناخبري وښوده. د قبر د یوې برخې د تخریب ویډیوګانې د پنجشنبې په ورځ پر ټولنیزو رسنیو ډېرې چټکې خپرې شوې چې غبرګونونه یې هم له ځان سره لرلي دي. دا په داسې حال کې ده چې دغه ورځ د احمد شاه مسعود د وژنې له شلم تلین سره هم برابره ده. پنجشیر یوازینی ولایت چې د طالبانو لخوا د کابل او نورو ولایتونو تر نیولو وروسته هم تر شاوخوا 20 ورځو پورې د طالبانو ضد مقاومت جبهې په لاس کې وو. طالبانو د افغانستان دغه وروستی ولایت د دوشنبې په ورځ ونیو. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که به دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ سره او چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.